ما ته بله ورځ یو خط یې لږلی ده، خط داسې ټي ټي پي په لیکلی ده، ټي ټي پي. دا پته نشته چې دا ما ته ټي ټي پي لږلی ده که بل چا لږلی ده. ټي ټي پي وال دی په دغه ماینس وکړي چې دا ما ته ټي ټي پي لږلی ده که دو په نام ما ته بل چا لږلی. دوه کیسې ما ته کړې دي چې ته به سختې خبرې نه کوې، او بله دا ما ته ویلي دي چې ته به پروګرامو چې ډول نه غږوې. زه دغه ټي ټي پي ته وایم که دا خط دور لږلی چې زه به سختې خبرې کوم، په خلاصو غوږو یې وار وه. غله ته به غل وایم، ډاکو ته به ډاکو وایم، غدار ته به غدار وایم، دهشتګرد ته به دهشتګرد وایم، غونډهګرد ته به غونډهګرد وایم. زه به خپل تقریر چې دا خبرې کوم چې زه به کډه نه کوم، کډه به نه کوم، اپریشن به د پلار ده وکړي. دا سختې خبرې به زه کوم چې نه به کډه کوم، نه به اپریشن به د پلار مر نه وکړي. او زه به طالب ته وایم چې ته به ما نه قرار چینې، او فوجي ته وایم چې ما نه قرار چینه. دا خبره به زه په ډاګه په میدان کوم چې و طالبه ما له کوم نه قرار چینه، او فوجي ته به وایم چې ما نه قرار چینه. فوجي یا طالب که څه کیسه یې خپله د میدان جوړ کړي چېرته، ما نه د قرار سي. مروت بیټني پښتون نه د قرار سي. نه فوجي بدماشي منه، نه طالب بدماشي منه. دا خبره بیا په ډاګه کوم چې بدماشي نه فوجي منه، نه یې طالب منه. ادو د خپله چېرته میدان سره جوړ کړي میدان، ما نه د قرار سي. دا خبره به زه کوم. ډول مې به هر پروګرام چې هر پروګرام چې بیا ما ډول بیا چغې ډول ده، چغې ډول، چغې ډول دا روا ده، روا چغې ډول به زه په هر میدان غږوم. نو دا ټي ټي پي په نام چې ما ته خطر لږلی ده چا، هغه ته مې دا جواب ده چې دا چغې ډول به په هر میدان غږوم، او سختې خبرې به کوم. دا خبره به کوم چې ما په پولیس پته حمله نه کوې، ما پولیس پته نه مړوې، ما اف سی به ته نه مړوې، ما عام سړی به ته نه مړوې، ما نه به ته بونګې نه غواړې، ما نه به ته بتې نه غواړې. قوم سره د بدماشي او غونډهګردي نه منه ګیدړه، او ګیدړه چرګو ګیدړه. قوم سره د بدماشي نه منه، اول خدای زورور بیا قوم زورور. ته نه یې زورور، ته چرګو ګیدړې چیرې شپې په دیوارو باندې چرګه مندوې هغه وره، که نه دا چېرته برایلر پراته وي برایلر وره، دا مدراړ برایلر خوره که نوره کیسه نه نو دلته یوه کانټه ده په د تا جوړو روډ، اوس په راغلي یو. ګلاسلام څه شو؟ ګلاسلام الله سکه لس زمن دی لس، یوشانو وره لس زمن دی لس، لس په نور اوري دوه وټونه اوري. درېیمې خیال ده ته له دغه نه 50,000 روپۍ بته یې غوښتې ده، 50,000 روپۍ. او ګیدړه بته ما خواته نسته ده، نه به بته یې غواړې. چرګو ګیدړه چرګ یې وړه په خانده کو، بته یې له پښتون نه مه غواړه. ته مروت نه بیټني نه وزیر نه پښتون نه بته یې غواړې. چرګو ګیدړه بته تا پاره نسته ده، نه د غونډهګردي منو نه د بدماشي منو، نه منو، نه منو، نه منو چا بغیر نه منو. پولیس پایي به نه مړی، پولیس سره کوم کلک ولاړ ده. څه شو قمر علي؟ قمر علي څه شو؟
پولیس پای سره موږ کلک ولاړ یو اف سی سره کلک ولاړ یو اف سی سره دا ما ورور زوی ده ما یو ورور به اف سی چی یا یو ورور مې به پولیس چی دا بدماشي غونډه ګردي ده نه منه ما خاورې ته مه راځه چرګو ګیدړه ما مروته بیټنیه وزیر پښتون خاورې ته مه راځه که نه رې ډېره دې بدماشي ته تبه کېږي بیا میدان سره جوړ کړه 15 تاریخ ته برانډیم ته تر روان یم کورمه به خپله په خپر رضوم برانډیم ته ته ورته ګورې زه بیا رضوم دا مروت کنال به 12 میاشتې تر نه روانوم کور مې بیا غنمو ډکي کور مې بیا ګوړو ډکي کور به مې خربوزو ډکي زه چې تا ته 2 کاله خربوزې خرڅې کړم غنم ترته خرڅ کړم ګوړې ترته وخورم ګنو جوسان ترته وڅښم بیا به د هغه باده بیا ګورم بچا تا ډېر عمر په دغه تېر کړ چې پولین چې به د زیړې وریځې باندې وخوړې بیا مې به بکسې ترته ډکې کړې کېږي به بچا ورکته سه ورکته ده کېږي سه ورکته سه ورکته کورم تنګي سه ورکته سه ورکته ده کورم تنګي سه 40 سال در باندې ورکته سه ورکته ده کلاسفور نوکری سه ورکته سه ورکته ده ریبزه نوکری سه ورکته سه ورکته ده چینچه سه ورکته سه ورکته ده سرو مرچو والے سموسه پکوړې مولا دا اعلان ده چې ما پښتون به دې نه بعده سموسې پکوړې نه خوري نه بیا تا په بیټکو بنګلو چې ریبزې وایه نه به پیالې مینځي دغه بعده به بریتو ته تاو ورکوم ګولي سګرټ ته به کش دغسې به په پلو باندې درته شورېږه ورته وګوره دغسې به درته شورېږه په ګمبیلې پلو په کورمې پلو په چال پلو شغلان به ترته کوم کبډي به ترته کوم والیبال به ترته کوم فوټبال به ترته کوم کرکټ به ترته کوم ته بیا شالې غړوې چرګو ګیدړ غوندې